ها ملګرو څنګه یې؟ ښه یې؟ ورځې شپې مو څنګه تېرېږي؟ مونږ روان یو اوبو کوم ځای نه چې اوبه به راغورځېږي نو هغه به تاسو ته ښیو. دا کومه سیمه چې ده نو دا د انټاریو نه سړی راوځي او بیا کیبک صوبې ته ځي، نو دا د هغې لاره ده. نو موږ به تاسو سره بیا په دې باندې خبرې کوو چې دا څومره ښکلا چې ده نو دا ولې زمونږ زړه ته موږ نه کوزو. او ډېر خلک داسې وي چې هغې په خپلو مغزو کې داسې خبرې واچوي چې د هغو بیا د باراني چاپېرچل سره هغه مینه ورکه شي. نو د دې مینې د جوړولو لپاره موږ تاسو سره دا خبرې کوو چې تاسو راوځئ او د دې قدرت سره د دې ښکلا سره تاسو مرسته وکړئ. او په دې کې به موږ یو څو خبرې ما یو څو پوسټونه ولیدل. یو پکې زموږ ملګري چې نن هغه د پښتنو جینکو یا د ښځو خبرې کړي دي چې پښتانه چې دي هغه په هر څه د غیرت کوي، خو د پښتنو ښځو یا جینکو په تعلیم یا په پوهه باندې دی غیرت نه کوي. نو دا ډېره ښه خبره ده ځکه چې پښتانه چې دي هغه په هر څه پښتو کوي خو په پښتو باندې پښتو نه کوي. لکه خپله ژبه چې نه په هغې باندې پښتو نه کوي چې یاره زموږ دا ژبه پرمختګ وکړي، وده وکړي، دا مخکې لاړه شي. او یا میلیونه پښتانه دي او د هغو ژبه چې نن هغه ډېره وروستو پاتې ده. ما کتل په دې ټولنه کې یو ملګري شمشاد ټي وي خبرې کړې وه چې په کابل کې په پښتو باندې ښوول نه کېږي او ښوونځي چې دی نه هغه یا پوهنتونونه چې دي نو په هغې کې دري یا فارسي ده. او په پاکستان کې چې څومره پوهنتونونه دي یا پوهنځي دي نو په هغې کې اردو ده یا انګریزي ده یا نورې ژبې دي. نو زه هر وخت دا خبره کوم چې د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی، خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. یو سړی چې خپلې زیلې خپلې جرړې هغه پرېږدي، خپل بنیاد هغه پرېږدي، نو دا سړی چې دی که ډېر لرې لاړ شي نو دته به د زړه خوشحالي چېرته هم په لاس رانه شي. نو کم پښتانه چې نورې ژبې زده کوي او خپله پرېږدي یا د خپلو ماشومانو سره یا د خپلو کشرانو سره په پښتو کې خبرې نه کوي نو دا ډېره ښه خبره نه ده. دغه سړي ته څه مسله ده، څه نفسیاتي مسله ده. نو ځکه دا ښکلې ښکلې ګوره تاسو ګورئ دا یو دغه دي کورونه دي او دا زما په خیال دا یو د دې قبرستان دی. ښه یو بل سړي دا خبره پکې کړې ده ملګري چې یاره دا انګریزان چې نه دي خو مسلمانان نه دي او هر څه سم دي. دا ولې؟ نو خبره دا ده چې ما څنګه تاسو ته لیکلي چې د خبرو سمول چې دي یا د کارونو سمول هغه په قانون کېږي او هغه په تعلیم باندې کېږي، هغه په مذهب نه کېږي. څومره سړی ته چې دروغ مه وایه مه وایه مه وایه مه وایه نو په دې باندې به ته دروغ ویل نه پرېږدې. خو که ته دروغ ویلو ته یو جرم ووایې او کله تا دروغ ووایې او تا ته د هغې سزا وشي نو بیا به ته چېرته هم دروغ ونه وایې. نو داسې خلک وي چې هغه په مذهب باندې هم سمیږي خو زیات سمیدل چې دي هغه په تعلیم باندې او په قانون باندې دي. دا زموږ سره ډېرې ښکلې سیمې دي. بل یو کس دا خبره کړې ده چې پښتانه چې دي هغه په افغانستان کې او په پاکستان کې نو په افغانستان کې د پښتو زیات خلک پښتو نه وایي او هغه دري وایي. نو زما چې د افغانستان څومره تجربه شوې ده نو هلته کې خلکو په پښتو باندې لیکل کوي او په پښتو باندې لوستل کوي کوم چې د پښتنو سیمې دي. او په پاکستان کې چې د پښتنو په سیمو کې به ته د پښتو یو ټکی په لیکلو کې ونه ګورې. ته د اټک نه لاړ شې د دیره پورې او د سواته پورې د چترال د روشه پورې او د خیبر په وزیرستان کې ته لاړ شه په وانه کې نو دې خوا به یوه ژبه لیکلې شوي او چالتې واړو بیا به پښتو لیکلې شوي. خو افغانان پښتانه چې دي نه هغه بیا زموږ پښتنو ته ځکه لاندې ګوري چې زموږ ټوله پښتو چې ده نه په هغې کې د نورو ژبو ټکي. نو دا پښتو یا پښتو ژبه چې ده یا پښتونولي چې ده نو هغه په هیواد باندې نه ده، په ځمکه باندې نه ده. دا یو وینه ده او وینه ده، وینه او مینه. نو په دې وینې او مینه چې یو سړی زه اوس پښتون یم په کینیډا کې یم خو زما پښتونولي په پاکستان کې په افغانستان کې پاتې نه شوه، هغه ما ځان سره دلته راوړې ده. نو دا غرونه ډېر ښایسته غرونه دي تاسو ګورئ او دا به تاسو ته خپله پښتونخوا یادوي. او څنګه چې احمدشاه بابا وایي چې د ډیلي
تخت پې هېرومه چې رعایت کړم دا د خپلې پښتونخوا د غره سرونه نو دا هم هغه غرونه دي کم چې زموږ ښکلي ښکلي غرونه دي خو خلک هلته کې ونې چې دي او بوټي هغه د 2-3 روپو دپاره هغه بوټي چې نن هغه ووهي او ختم کړي نو موږ ته دا هم کتل غواړي چې کومه ونه ده یا بوټی دی نو هغه هم د ژوند نښه ده او که یو سړی ونه او بوټی وهي نو دا لکه ژوند چې هغه د لاسه وباسي نو د ونو بوټو چې نه د هغې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. ډېره مننه موږ دې غر ته را نږدې کېږو او په دې کې به اوس تاسو ته موږ مخکې ښیو چې په دې غر کې دننه څه دي او دې غر بر سر ته به موږ خېږو. ډېره مننه.